پاکستانیان وایي که په کشمیر کې جنگ وي په کابل کې سوله نه غواړو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. لومړی به دې موضوع ته لنډه اشاره وکړو چې کشمیر د افغانستان په مسلې پورې څه اړه لري. کیدای شي زموږ ځینو هیوادوالو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې کشمیر چې افغانستان سره سرحد هم نه لري د افغانستان په مسلې پورې څه اړه لري. خبره دا ده چې پاکستان هڅه کوله او کوي هم ترڅو په افغانستان کې د سولې د ممکنو خبرو څخه یو امتیاز د کشمیر په مسله کې واخلي. هغه دا شی چې دوی به طالبان د سولې خبرو ته کینوي او په بدل کې به امریکا کشمیر موضوع له هند سره ورته حل کوي. امریکا هم هڅه وکړه چې په موضوع کې داخل شي خو هند یې منځګړیتوب نه مني. هغه خبره ده چې وایي په تا مې زور نه رسیږي مړ به دې پلار کړم. اوس خو د پاکستان د هند سره زور نه رسیږي، غواړي له دې لارې هڅه وکړي ترڅو دغه موضوع حل کړي. اوس پاکستانیان وایي چې دا دوی ته بیخي د منلو نه ده چې کشمیر کې د جنگ وي او کابل کې د سولې جشنونه وي. په دوی کې یو د پاکستان په پارلمان کې د مخالف سیاسي ډلې مشر شهباز شریف وایي چې صدر اعظم عمران خان له امریکا سره د کشمیر پر سر معامله کړې. نوموړی وایي چې عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په بدل کې پر کشمیر معامله کړې. هغه وایي چې دا څنګه معامله ده چې په کشمیر کې د وینې بهیږي، خلک دی وژل کیږي خو په کابل کې د سولې لپاره خوشحالي کیږي او محفلونه دی نیول کیږي. شهباز شریف زیاته کړه له شک پرته چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي، خو څه چې د افغانستان لپاره مهم دي هغه د پاکستان لپاره هم دي. شهباز شریف وایي که کشمیر کې جنگ وي، اور وي، ښځې او ماشومان وژل کیږي نو په کابل کې به سولې ته هیڅ اجازه ورنکړو او دا به ونه شي. وروسته له هغې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ لانجه زیاته شوه، پرون هند په بېساري اقدام د کشمیر اختیارات لغوه کړل. د هند د اساسي قانون د 370 مادې د جمو او کشمیر ایالت ته ځانګړي اختیارات ورکړي وو، خو اوس دغه اختیارات بیرته واخیستل. د یادولو ده چې په دغه ایالت کې اکثره مسلمانان ژوند کوي. پاکستان د هند دغه اقدام پر وړاندې توند غبرګون ښودلی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې د کشمیر کلکه ننګه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د هغه هیواد په پارلمان کې وویل چې غواړي دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په هر حال هر څه ښکاره دي چې غوا تور او شیدې سپینې دي، څوک د چا لپاره لګیا دی او څوک څه غواړي. بس په اخر کې به دغه یوه دعا کوو چې خدای نور افغانانو ذهن جوړ کړه. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.